سینټ ممبر وم موږ له یو بل راغی د فوج د 1200 اربو ډالرو او دا فوجان موږ ته شکایت کوي چې ګوره موږ د 1200 اربو ډالرو بل امریکې له لږلی وو د 4 اربو ډالرو کټ یې پر ولګه 8 یې رامنظور کړي نو ما ورته ویل ته دا راته ووایه چې دهشتګردي ستا مسله ده که د امریکې ده که یو ستا مسله ده لکه چې دا ته نارې وهي نو بیا یې تاوان له امریکې ولې غواړي او که ته یې چې امریکا زما دوسته زه نیستمن یم نو بیا خو ښه در سر کي بیا خو چې یې څورې درکه تر جاراږه نو د دعوې دا سور شین څه لکاږي لکه چې به د پور پر اوښتی خو معنا دا ده چې خدمت ته کړی دی اجرت یې در کم کړی دی هغه درته بیایي اجرت زیات اخلي خدمت کم کړي ته ورته یا خدمت ډېر راځه اخلي اجرت کم راله کوي خو ګنګړ خو پر دغه لہذا زما و د ټولو ادارو ته که خفیت دي که ښکاره دي دفاعي دي که عدلیه ده که انتظامیه ده و ټولو ته مې درخواست دی چې تاسې دا خپل خدای حضر و ناظر کوي ته په دغو حالاتو ډېر ښه خبر یې چې جنګ له چا سره دی څوک یې کړي او زه سره د کلمې د هغ جنګ فریق څنګه یم کرایه څنګه اخلم لہذا پکار دا دی موږ په دغه جنګ کې د کرایې خلک یو او استعمالر چی شي دی چی شي نو ما په خپلو نجي مجالسو کې هم د دوی په خدمت کې دغه عرض کړی دی په عمومي مجالسو کې هم زه د دوی په خدمت کې دغه عرض کوم تاسې دا راته ویاست پر 14 تاریخه باندې په دغه هدره کې 2 کسان نیو کړي لو اوږدې څڼې دي ږیرې هم دي او د پولیو په باره کې ویره خپروي او چې داسې ول انتظامیه دغه 2 کسان پر 14 تاریخه نشي زموږ د دفاعي ادارو خلک وراځي دا زما میلمانه دي نو چې داسې خلک ته میلمانه کوي امن به څنګه راځي زه له ده پوښتنه کوم یعنې ته خدایو حاضر که چې دغه خلک ستا میلمانه شي نو زه د بیا څه شی سم پر دا د 23 مارچ شپه ده یعنی 22 تاریخ تر سوی دی 23 به سبا راځي په دا شپه د شپې پر 3 بجې باندې 2 ګاډۍ د اف سی د نار ورسک د لیوي ستاڼې له ورځي یوه ورننوځي یوه ځبندې دري سپین ږیری سړی تر ګرب یې نسي او راچکوي یې یا ښځه دننه ورننوځي بیا دغه وارلس سیټان چې دي دا راچکوي مسله څه ده یعنی که دا در سر سپور شي او بیا یې ته حلال کړي 2 کسان دي 3 پر ګشت تللي دي 2 په تاڼه کې دي که تا دغه حلال کړي بیا خو نو طالبانو ته منسوب کړي که دی توپک یوړو بیا خو نو لیویز ناکام وي نو اوس میړه ولې تا د خدای غل نه کې خو چې زموږ که راشي غلا وشي اوس موږ کله ویل چې ته غل یې خو بېبختي هی ده چې ته راشي غلا کاږي اوس دغه څه شي بیا تاسې دا راته وویاست زه له دغو ادارو دا درخواست کوم چې د دنیا پر تاریخ نظر واچوه چیرې د داسې فوج چې زما فوج وي زما د ښځې ګهڼې به ځینې جلا کړي ته زما له ښځو ګهڼې جلا کوي خدای د خوار نه کوي زما د مالدارو سرلي ښځې ښځې راسي کوي ته یې ورته اچوي ته زما دوست فوج یې که دشمن فوج یې ته څه شی د افغانستان قیدیان چې د امریکې په جیل کې استري دي له هغو پوښتنه وکړئ چې د امریکې سره ویاوه او چې ستا په جیلو کې استري دي له هغو پوښتنه وکړئ چې ستا سره ویاوه داسې خو د سر دښمن له ما سره نه کړي لکه چې ته له ما سره کړي چې دا د لیویز خطبه ښکاره دي یو یې کیپځای وځلی دي یو یې اسملځای وځلی دي دا و هم دغه خلک دا ته وایې له موږ ته د پبلیک حمایت وکړي پبلیک په حمایت څه کړي د لیویز د پبلیک ته باید در مړه کړه ته دا ستا مړي راوښیي چې څو ده وځلي تا خو خلاص کړي دي وځلي دي نه
د یوه مړه په موبایل کې د دفاعي ادارو د افسرانو نمبر موجود دی، رابطه د څه ده ورسره؟ د یوه د کور تلاشي چې کړي د هغه پر کتاب باندې چې لوړ کاغذ پروت دی، په هغه کې د افسرانو نمبر پراته دي، ستا او د دوی څه تعلق دی سره؟ نو غصادی صاحب یایی که یو فارسی شاعر دی ولی به هر رنگی که خواهی جام میں پوش من اندازه قدرت را می شناسم. لږ خدای حضر کوي و خدای ته وګورئ د دغو خلکو د تڼاکو لاس ټیکسونه لا دا و تاسې ته تنخوا درکوي او ته زما له ښځو سره زما له کورو سره اپریشن تاسې د چی شي کوئ و ما ته بریفینګ راکوي و سکټې داخله د مشرانو نمونه یې راښیي، تعداد یې راښیي، کور یې راښیي، ښځه یې راښیي، لیار یې راښیي. نو تر دا پورته له ما ته څه معلومات کوي چې نوم یې در معلوم دی، پلار یې در معلوم دی، کام یې در معلوم دی، کور یې در معلوم دی، کلی یې در معلوم دی، ښځه یې در معلومه ده، لیار یې در معلومه ده، تعداد یې در معلوم دی، بیا پورته ته څه غواړي؟ شپږ درس ایجنسۍ د حکومت د خفیه ایجنسۍ دي، په شپږ درس ایجنسیو کې ته نه یې په خبر. لہذا ما به و تاسې ته اپیل دا وي، درخواست مو دا وي چې د خدای لپاره خدای حضر و نظر کوي، له دوو یوه وکړئ. یا دا تسلیم که چې وزلم د زه نو مو ګناه څه کړی؟ د ګناه ځای راوښي چې ما څه ګناه کړی؟ یا دا ووایه چې ستا په دفاع کې زه ناکامه یم، بیا راځه ټول څه بیا ما او دی وله پرېږدي. لہذا زما و تاسې ته عرض دا دی چې که ملایان یاست نو و قوم ته دا خبره واضحه کوي چې که اول مثلا دوی خبرې دي، خو یا دا ووایاست چې فساد و موږ خطا سو جهاد مو وباله، یا دا ووایاست چې اول سر یې جهاد و اوسره بل یې فساد، چې هغه په خوله ملټاړي هغه وپوهوئ. که یې عزیزان دي پر هغو وګرځئ او دا حقیقتونه ورته واضح کړئ. قومونه او کلي، ځایي او کونغري دا په خپله سره کښېنئ او مخ ول واړوي، پښتانه یې کاڼی که کم دی خو د ګړي خو محکم دی. په خپله له دغو مجلسو دله راوګرځوئ یعنې دی دا تاسې یاست په سنجاوه کې مړي تس کړي دغسې وکړه چې څو تس کړي چا په زیان چې څوک نو چې ته د ډګر نیولي خلک دلته مړه کې و ما ته یې تس کې دلیل زما وال یا ونسل یا یې مړه کړل، له دوو خو یې ووکړه. اپریشن پر څه باندې کړ؟ زما به و تاسې ټولو ته عرض دا وي چې دا اپیل ورته وکړئ و دغو خلکو ته چې موږ اپریشن کړو چې ګله وروره ته خو به ما وژلې او کریا به له امریکې غواړي، ما مړ کړي، ما به شهید کړي. الله د الله امر یې مه منلی دی چې خپل ورور یې خدای راته لې وکړ، مګر نه بارږم، نه کور پرېږدم، نه غولی خالي کوم. اپریشن ته پر څه شي کېږي؟ که چېرې یو غل هغه دوی په ما کې سته او زه یې په مخ کې درته ودرېدم غاړه مه تر ویښته نه رهي او که نه سما پر څه شي باروي؟ د وزیرستان پغلې نجونه د خلکو د در سوالونه کې ته نه شرموي؟ مسلمان هم دي، د دغې خاورې باشندگان هم دي، ستا له لاسه در بدر دي. نو ما و تاسې ته عرض دا دی چې د بارېدو خو چې نوم نه واخلئ، ورته پر دغه میله به مسیم پورته د مړ کم که د پرېښو. بل هر قوم په خپله سره کښېنه یاست، د ځان پر سر په خپله وخیازه یاست. کم د ځان خیر په خپله وغوښت که نو امید خو د دغې نسته چې ګواکریها به میندوي بیا به سرپه پر ما کړي، د دغه امید خو نسته. او دوی و ټولو ته زما دا درخواست دی
چې دا څه خبرې چې ما درته کړي دي تاسې د تاریخ او د دلیل په رڼا کې وسنجوئ که غلطه وه زما غلط فهمي وباسئ که صحیح وه بیا خپل خدای حاضر او ناظر که یاسته بیا له ځانه سره حساب وکړي چې دغه خدای له به ته ورځي جواب به څه ورکوي که لیویز دی هغه د بیداره سي که پولیس دی هغه د بیداره سي که عام قبایلي خلک دي درسته د له ځانه نه جلا کړي بیداره دي شي دا خو هر چاته معلومه ده چې که زما قاتل د اف سی پر چین ورایسي سلام به هم ورته کوي چین هم ورخلاصوي خو چې زه ورایسم چې د دنیا بې عزتي و هغه راسره کړي نو ما په تا ګناه څه کړی دی ګرامه مو څه کړی تنخوا درکوم دغه ګرامه مو کړې نو زما عرض دا دی زه ما ستاسې ډېر وخت واخیست بیا به هم مجلسونه سره کوو خو د اکشن کمیټۍ به ټولو شریکو جماعتو ته زما دا یو درخواست دی تاسې یوه مهرباني وکړئ که ستاسې صلاح وله ورځي او اتفاق مو کړي هر یو سیاسي جماعت ته له خپله پلیټفارمه دا خپله جلا جلسه وکړي او دا تمام سیاسي جماعتونه چې په اکشن کمیټۍ کې شریک دي هغه د حمایت کړي چې دغه د اکشن کمیټۍ له نامه دا خصم سیاسي پلیټفارم جوړ سي او تمام دنیا ته درک ولګاړي چې د دغه عمل ټوله سیاسي جماعتونه په دغه روب کې او په دغه لورلایي او روب ډویژن کې خلاف دي خلاف یې بولي له دغو 5 کسانو د چا پر زړه سیاهي نه ور اوړي ولمن از بیگانگان هرگز ننالم که با ما هرچه کرد آشنا کرد له دغو 5 کسانو چاته دغه ویره پر زړه نه ور اوړي چې دا ویره ور اوړي د دغو دفاعي ادارو له وجې ور اوړي چې پر شا یې دغه ولیاړي و آخر دعوانا الحمدلله